چې ګوره کار کم سړی کار والا یي هغه په هر ځای کې کار کوي شي خو چې کار والا نه هغه په والا چې امریکا له ویسه بیا بیرته راځي. دا روپۍ و یو روپۍ د پاکستان کلدارې ته ویل کېږي نو پاکستان کې خو ولاړ نه دی افغانستان کې ولې موږ داسې نه کوو چې 50 افغانۍ 80 افغانۍ 200 افغانۍ دلته دی افغانۍ ولې دلته دی افغانۍ وایه که دا روپۍ درته یو څو روپۍ راکې کیمرې ته ولې نه ګورې کیمرې سره ورانې که څنګه ما نه ولدلې اوس به ورته وګورم دا میک ته وګوره دا میک ته وګوره چې میک درته لګېدی ما ویل که تاسو باڼه که ماته نیول ده زه هلته معلومات مې نه وکړلی دا کیمرې هغه د میک دی صحیح شو مشره. کوم مضمون در باندې ډېر ښه لګېږي کوم مضمون پښتو او کوم مضمون د ډېر بدې راځي انګلیش ستا د ژبو سره کار دی نو یو د خوښېږي او بل د بدې راځي او جغرافیه او هغه څنګه دی ریاضي ریاضي ښه ده سون پر تعلیم تا کړو 12 پر صحیح شو کار څه شي کار کې عاشق خرڅ عاشق ولې خرڅون بل تجارت پیغمبري کې څه تا خو تجارت کې نه راځي که راځي ته څه شی خرڅې دلته شړشم خرڅوم دې څه کې دا د سر غوړولو لپاره دي کنه یار سر غوړولو لپاره زما سر سپور دی تا ته یو بوتل درکړم کنه خان په غوړ کا پیسې خو نشته راسره پیسې دې تا د جیب کې او سر د جیب کې نه پیسې به مالې پیسې نشته یو سر د جیب کې دا څه معنی پیسې ستا شو دي پیسې نه غواړم دا یو بوتل شړشم څه د رنګونو ښایستونو جلال ډک ښار ننګرهار ته ستړي مه شئ په خیر راغلی نمګړی دا د مخابراتو چوک دی او دا د مخابراتو درې لارې ده او داسې ورځو تالاشۍ چوک ته په دې هیله چې راسره دغه لنډ ویلوګ هم وګورئ او د جلال آباد له سهارنۍ شیبو راسره خوند واخلئ. درنو ملګرو نن د افغانستان یو ښایسته ښکلی رنګین د علم او ادب زانګو ننګرهار ته راغلي وو او په ننګرهار کې غواړو چې یو ځانګړی ویلوګ ستاسې لپاره ثبت کړو. ځوانه څنګه یې جوړې د دوه خبرې اجازه ده څنګه یې ژوند ښه روان دی سهار وختي راوتی خیر شه څنګه راوتی ولا راوتی چې څه غریبي وو کنه یار کار پسې راوتی یاستئ څنګه دی کار روزګار ښه دی ولا شکر دی بټو کې یو بټو کې 100 روپۍ ګټي بس بټو کې ګټو مختلف دی لسم ګټو شلم ګټو اوس افغانۍ ګټې نشته دی مخکې به هم ډېرې ګټې دی اوس نشته اوس خو عوام لږ غریب شوی دی که نه کارونه روزګارونه یو څه راکم شوي دي تاسې هم ګزاره کوئ او بالکل هماغسې ده نو عوامو ته ګورو هماغسې ژوند کوو او ګوتمې څنګه دي ګوتمې خرڅېږي او ښه ده شکر دی ګزاره کوي څه شی ډېر خرڅېږي بس اوس دې وخت هېڅ شي هم داسې خاص مزه نشته دی خو شکر وباسو او ماښامي کې چې زه کور دپاره یو څه برابرېږي چې ماښام لاړ شي یو چارک انګور ویسي او چارک مڼې ویسي همدغه دپاره راوځو نو اوس داسې ګټه نشته که خوشحاله اوسئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ درنو ملګرو د ځوان خبرې مو واورېدلې دی هم راوتی دی او غواړي چې د خپلو اولادونو لپاره یو څه نفقه وګټي. ځوان السلام علیکم څنګه یې جوړې خیر رالی کاکا جانه ښه یې په خیر یې دا څه شی دي دا ساعتونه دي که نه ساعتونه دي انګلیش کې ورته څه شی وایي یاره په انګلیش موږ نه پوهېږو موږ پښتانه یو فارسي کې ورته څه شی وایي په پارسي هم نه پوهېږو دا خو زموږ د وطن ملي ژبې دي دواړه دا خو ملي ژبه ده خو موږ نه ده یاده کړې زموږ مورنۍ ژبه چې کوم دی پښتو ده پښتو خو صحیح ده پښتو خو به هغه کېدای شي پارسۍ کې به ته ساعت وایي ساعت ورته وایي که نه انشاءالله څنګه د زړه نازړه یې وختي نو زړه نازړه خو دا یم چې زه په پارسۍ نه پوهېږم فارسي نه پوهېږي کیمرې ته ولې نه ګورې کیمرې سره ورانې که څنګه ما نه ولدلې اوس به ورته وګورم دا میک ته وګوره دا میک ته وګوره چې میک درته لګېدی ما ویل که تاسو باڼه که ماته نیول ده زه هلته معلومات مې نه وکړلی دا کیمرې هغه د میک دی صحیح شو مشره زما هغه پسې خبرې مه کوه نه هېڅ خبره نه کوم خو ما ویل باسې ګپ را سره لګېد دې د خاطره ما کیمره هم لمدلې کیمرې نه دې حیا هم نه کېږي لکه وړم ده نه دا وړه کمالي ده کمالي ده او ځکه خو تاسې را ایستل ده چې کمال پکې نه وي خو نه م را ایستله بالکل بالکل ساعتونه څنګه دي خرڅېږي الحمدلله د ورځې څو ساعته خرڅېږي یاره خرڅېږي یو 4-15 پورې خرڅېږي ورځ د ورځ خبره ده نو او ګټه کوي ګټه الحمدلله هغه صحیح ګټه کوي او یو ساعت کې 100 روپۍ ګټي یاره نو دا د سمې خبره ده بعضې کې سلم پاتې شي بعضې کې 50 بعضې کې 100 بعضې کې 10 یو سړی انډیوالي په سر یې ورکو نه زما هدف دا نه و چې دې کې یو دانه کې 100 ګټي ما ورته ویلې په یو ساعت کې 100 ګټي یعنې یو ساعت یو ګنټه نه ګنټه کې خو دا داسې معلومات نشته که نه بازار دی معلومات نشته
چیرې سسکی ما سره اوس کې چې مېلمانه دا دي راوړی نه نو چې نو بول تاسو کېنئ که نه چې خو داسې تیار نه دی که نه هوټل ډېره ته مننه مغواړم. کور ودان خوشحاله اوسئ سلام علیکم څنګه یې څنګه چل ورو جوړې تکړه یې حالات چېرته روان یې بس کار ته وته ورو کار ته وتلې کار چېرته کې مارکیټ ها مارکیټ مارکیټ کې کار کې مارکیټ کې څه کې بس سو عمده کاروبارونه دي بس هغه کوم کار کې نن سبا ګټه ډېره چې زم لږه سرمایه ګزاري یار په افغانستان کې په یو کار کې ګټه نشته ولې نشته هر څه کې ګټه خلک یې نشته دی وروره کاروبارونه نشته خلکو سره پیسې نشته ولې چې کاروبار نه وي په افغانستان کې چا به څه خوړل وروره پیسې نشته خلکو سره دا اوس دا ګوره څومره دا ټول اوسګار دي دا اوسګار نه دي دا ټول مزدوري پسې راوتي دي خو نشته کار نشته دی ولې نشته دی ټول افغانستان کې دا څومره کسان چې په کار بوخت دي دا څه دي شرکتونو کې کار نشته راځه تاسو څنګه وظیفه راځه نشته څنګه یو لکه مجاهد دی د دې حق اولید دی کنه څنګه یې قاری سي الحمدلله کوی ژوند خراب روان دی الحمدلله بیخي چیرته روان دي خیر روان یم جلب الجذب ته د واده مسات دی مزدار خلک دا ځوان دا ولري چې په افغانستان کې کار نشته دی او زم چې کار شته دی ته به کوم نظر یې زه خو یم چې ان شاء الله تعالی کار خوشته دی کارونه ډېر دي چې خلک یې کوي دغه ریډیو والا وګوره دې وسور په سر دا ریډیو والا یو سره ماستري کړی دا اوسګار ګرځي او روز ماستر دی ګرځي راګرځي چې هغه کار نه کوي هغه خپل کار دی دا دا څو پر تعلیم تا کړی دولسمه پورې دا ماستر شو یو لازم څو پر تعلیم تا کړی دولسمه پورې دولسم پر صحیح شو کار څه کار کې عاشق خرڅوي عاشق خرڅي عاشق ولې خرڅون څه بل یو شرم لازم دی تجارت پیغمبري کې سره یو لازم یو لازم تا خو تجارت کې نه راځي کنه راځي راځي تاسو راځي 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 تاسو الله را بند شو راځه راځه نه تا دا چا ویل تا دا چا ویل چې دا کار بد کار دی نو ته نه خپای نه ولی خوشاله نه پکا ګټم خوشاله وي نو څه ضروري دی چې دا خبرې کوي دا ټول بیکار دي بیکار یو بیکار دا وګوره نه دی بیکار ټول کار بیکار ته دي دا وګوره بیکار ځان ته اور واچي کنه وامر دل کوم ډیره مننه کور ودان خوشاله اوسئ اصل کې موضوع دې چې که څوک کار وغواړي یو ریړۍ باندې دومره کېنه زه د خبره کوم تر راځه زه د خبره کوم ګوره ښه که یو څوک کار وغواړي دغه د تاولې د انارو ریړۍ لګولې زما خبره ته لږ غوږ شه زما خبره ته غوږ شه دې به څومره سرمایه بنده کړي دي کې دې څومره سرمایه بنده کړي اصل مثال خبره کوم دا روان دي هغه پرې ادا راته وې دا دغه پیسې پیدا کړ پیسې اصل کې دا همت کوي او ته نه کې ځکه دا ګټه نشته یو لازم ورو سمه فروشات لري خو پیسې مې کړو 100 روپے غنټه د ورځې ستاسو کور گزاره په روانه ده वो कार की ورځ د 300 روپۍ ګټل شي ورځ د 300 روپۍ ګټل 300 افغانۍ ګټل شي دا گزاره روانه ده کور صحیح ده او ډیره مننه کور دی ودان راځه هغه سره چاو ده نو مونږ څو وره ها څنګه ایسب څنګه جوړه تکړه چیرته روان دا سکته زن بازار ته چی ځای کې حال ده دا له راسته کې کار ده کار دی او کوم ځای راغلی هغه درونټینا جلال آباد ښار څنګه دی خو دې گزاره کوي مسافری دي چې د کړي د بل وطن کې نه 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 مهاجرت دی نه دی کړی نو ایران ملان دې اسو ګړن ماجرت هم چیرته نه دی کړی افغانستان نو تل نه اسو ټول دې انقلاب دی رښتیا راته کله چې ایران ته لاړی او ایران کې تاسو مسافر وئ دا جلال آباد درته یادېده سپیڅ سترګې وتلې دا خو جلال آباد خو لا وطن دی ډیره مننه چې خدای سلامت لري دا خپل وطن خلکو یادې دا خو لا وطن دی دا خو لا شینوار رخصت شو ختم شو ختم دی او هغه موږ سره نور نشته ټولې ویډیوګانې ګورو ټولې الله دې سلامت لري لیدلې بیګام دغه په ځای اوس مصطفی میاخیل نواب خان دار سره دي او ان شاء الله چې هغه شینوار لاړو خپل هغه زور زیته بیرته راغی ډېر ښه دی د کار باره کې زه یو پیغام ورکول غواړم هغه دا چې ګوره کار چې کم سړی خو کار والا یي هغه په هر ځای کې کار کوي شي خو چې کار والا نه هغه په والا چې امریکا له ویسه بیا بیرته راځي 200 روپۍ باندې کار کې یور بیرته راځي السلام علیکم درځه محترم خیر ولا سره راکړې نو به څه حالات شکر دی الحمدلله څنګه یې کمپله څنګه راغسته ولا ست امید روان
ډېر ښه نه رښتیا مریض به وي او کنه الله تعالی دې ورته صحت ورکړي مالکه تبلیغ ته روان یې ولا تبلیغ کوم ټول وخت تیر کو جهاد او تبلیغ کې خوشبخته انسان یې نو الحمدلله بس تبلیغ مونږ ته هم کوو چې خدای پاک مونږ ته هم هدایت وکړي او مونږ هم درسره لاړ شو الله دې خوشاله کړي خوشحاله اوسئ دې کومندان سره خبرې وکړه ولې ته زه خو مریض یم مولا او ته خو ډېر ښه خبرې هم کوې که نه هغه تا باندې لطف وکړو دی دې راسره وغږېږي ته څنګه ستاسو ما نه پوښتنه وکړه زه تا نه کوم ژوند چارې څنګه روانې الحمدلله جلال آباد ښار څنګه دی بیخي خوندور دی 4 5 دی بیخي پکې بس څه شی پکې ډېر پیدا کېږي هر څه پکې ډېر دی الحمدلله نه څه شی ډېر لکه مینه محبت پکې ډېر دی الحمدلله بس یو مسلمان چې بل ته ګوري ټول د خوشحالۍ نه بس او الحمدلله اسلامي نظام دی او اسلامي حکومت دی او ښایسته امن امنیت دی انشاءالله بالکل خدای پاک همدغسې دایم او قایم لري خدای سلامت لره قاري صاحب چې راشنه خبرې درته وکړې قاري صاحب له تا اجازه غواړو درنه ځو اجازه ضروره لاړ شو مخ هم خوش دنه بخښنه وکړه دې نوم څه دی خبره ها وګه پښتنه دا وګي زبر نوم مبارک دی زمانوم کاری اثر دی د ننګرهار ولایت د بچکوټ ولسوالۍ سره تعلق ساتم ښه اوس دمګړې دنده دی چېرته ده دنده مې د ننګرهار ولایت اتم یوزه کې اتم یوزه کې که زما کار درته بند شي بیا به څنګه نو که د شریعت مطابق کار هر مسلمان ته خدمت کوو که د شریعت خلاف یو د نظام خلاف یا خو د نظام مجرم دی نو هغه به د قانون منګل نه زه د قوارې نه څنګه ښکارم مجرم درته ښکارم یاره کواره د خو ماشاءالله نیکه کواره ده خو انسان ساهو کېږي کېدای شي د نظام خلاف یا شریعت خلاف کار د نه وشي نو د هغې اصلاح کول خو ډېر هغه دپاره خو بیا موږ هم نه درځو بیا درنه لږ په چپ یا کنار ګرځو درنه بیا ستا چې مخ ته نه درځو دا چې صحیح روان وي بیا ستا مخ ته درځو صحیح ده انشاءالله کور دې ودان قاري صاحب هېواد ننداره هېواد ننداره لاړو د نورونه کور مو ودان قاري صاحب السلام علیکم سلام ښې جوړې تکړه څنګه یې ته دې نه پوښتنه وکړه زه به درته غږ شم پهلوان اساس خوشحال څنګه و د دربارتون اوس خلک راځي بدن تیر نو ډیر فرق دی او چې کله ډاکټران نو ورته نسخه ورکړي که نه تا ته راشي او د نسخې پیسې ورسره نه بعض داسې کوم مریضان راغلي تا ته جمهوریت کې یو وخت داسې وشو ښه زه راغلم دلته دوا ته ما ورته ویل ډاکټر صاحب زه مریض یم او رشتې رامه تېره شوې په دغه طلایي پلازه کې وو ما ورته ویل پیسې راسره نشته علاج راته وکړه هغه ډاکټر اوس مې نه هېرېږي چې علاج مې راته ونه کړو حتی یو نسخه راته ونه لیکه چې دوا واخله نو هغه وخت اوس هم دی او هغه وخت کې مو فرق خو نه دی راغلی فقط دومره فرق راغلی چې اوس وطن کې امن دی سکون دی مخکې نه مخکې به درملتون ته مریضان ډېر راتلل اوس ډېر راځي اوس به الحمدلله وطن کې امن دی سکون دی مریضان نشته دی جنګ نشته دی اوس مریضان ډېر راځي چې مریضان سره اوس پیسې نشته ولې نشته داسې کوم مریض به راغلی چې درته وایي چې ما سره د نسخې پیسې نشته ډیر راځي نه داسې به نه راغلی ولې به دا ورشته دی ښه صحیح ده نو ځه پهلوان سره ډول خبرې کول غواړم نه ډېره مننه بس صحیح دی خوشحاله اوسه ښه نو دا ملګری ته څه شی خرڅې دلته شړشم خرڅوم پرې څه کې دا د سر غوړولو لپاره دي که نه یار سر غوړولو لپاره زما سر سپور دی تا ته به یو بوتل درکړم که نه احسان پې غوړ کړه پیسې خو نشته راسره پیسې دې سر دې جیب کې او سر دې جیب کې نه پیسې بیخي مو ولې پیسې نشته یو سر دې جیب کې دا څه مطلب پیسې ستا شو دې پیسې نه غواړه دا یو بوتل شړشم مې څه وکړه ښه دا زما یار چې دغه یار دغه موږ چې هغه لاړو ختم شو پاسپورټ چې هغه ختم شو دا په څو دی دا 150 150 څه شی افغانۍ آفرین او دا څومره وزن لري نیم کیلو او که ماته ډکې بیا په څو راکړې بیا به نه واخلم 220 روپۍ چې ډکې تا مسې مبالغه وکړله دومره نه دی تا نه به 200 واخلم ښه ډېره مننه کور دې ودان زیتون تېل درسره شته د ننګرهار اوریجنل په دغه کې د څور د نمایندګۍ کې موږ سره نشته نشته کور دې ودان مننه خیر خوشحاله اوسئ ښه نو دا یې بله ساحه ده السلام علیکم څنګه یې جوړ یې خرما څنګه ده ښه ده شکر دا خرما ده که کجوره دا خرما او کجوره دواړه ده کجوره چې ته وایي خرما چې ته وایي دې ته دواړو ته دا نامه اخلي یو چواره یو خرما یو چواره چې ته وایي چواره هغه وچه وي هغه وچه هغه کیلو په څو ده هغه کیلو 80 روپۍ 80 روپۍ 80 روپۍ یعنې 20 افغانۍ او بس صحیح 20 افغانۍ نه 80 روپۍ خو کلدار ته ویل کېږي یو په 50 دي که څو دي په افغانۍ چې په 80 روپۍ ځوانه 100 روپۍ راځي که افغانۍ خو نه دا روپۍ و یو روپۍ د پاکستان کلدار ته ویل کېږي نو پاکستان کې خو ولاړ نه دی افغانستان کې
ولې موږ داسې نه کوو چې 50 افغانۍ 80 افغانۍ 200 افغانۍ دلته دی افغانۍ ولې دلته دی افغانۍ افغانۍ وایه که افغانۍ دا روپۍ درته یو څو په روپۍ راکې یو روپۍ ډالر بیا نه ویل کېږي اول خدا به زده کو یو ډالر ویل کېږي خلاص ځکه ډالر بیل دی تومن بیل دی روپۍ بیل دی نو تا ته قناعت څوک درکړي زه ولې زه شینواری نه یم زه شینواری نه یم اول خو دا هم زده کړه ساره خبره غلطه ده ای کومه دی که څه ډېره مننه خوشحاله اوسئ شوخي مې سره وکړه ځوانه په دې هیله چې خفه شوی نه اوسئ خوشحاله اوسئ الله دې ژوندی لره داسې راځئ چې داسې ورځو د رکشو ښار دی نو هسې خو ورته د رکشو مکتب دی کوم څویم صنف کې زه پنځم صنف کې پنځم صنف کې او څویم نمرې اول نمرې نو ولې خاندې خندا درځي ما ته چې ګورې خندا درځي که نه چې خندا درځي نو خانده ته لږ وخانده کیمرې ته وخانده خانده که نه هغه دی کوم مضمون در باندې ډېر ښه لګېږي کوم مضمون پښتو او کوم مضمون دې ډېر بدې راځي انګلیش ستا د ژبو سره کار دی نو یو دې خوښېږي او بل دې بدې راځي او جغرافیه او هغه څنګه دي ریاضي ریاضي ښه ده دا نعتونه چا لیکلي دي په څو دې واخېستل یو نعت ما ته ویلی شي ته وایه ما داسې کیمرې ته وګوره ته وایه د رښتې شاته ودرېږه چې څوک دې بیخي مخه مو نیسي ته وایه بسم الله الرحمن الرحیم نعت اے د سحر آباد په منا سوالونه ورشه مدینې ته یوسه سلامونه اے د سحر پاک دا وایم تا ته ورشه مدینې ته پاک رسول الله ته تیر دي امتحانونه کړه ورته حالونه ورشه مدینې ته ډېره مننه ټول دې ودان خوشحاله اوسئ الله دې ښه لره ډېره مننه درنو ملګرو هیله ده چې داسې دغه ویلوګ تر دې دمه تعقیب کړی وي او راسره پاتې شوي وي نو په دې هیله چې دغه ویلوګ ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلی وي زه مهراب ګل مخلص او مجاهد مخلص له تاسې درنو اجازه اخلو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان